تازه خبر پاکستانی پوځ پر پښتنو د بابړې د پیښې یاد تازه کړ. تیراک یې پر لارون کوونکو مخامخ ډزې ګڼ تلفات او غبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پر پښتنو د پنجابي پوځ د وحشتونو دوام. د خیبر پښتونخوا د تیرا په ځخخیلو کې د پوځي عملیاتو خلاف او د امن ټینګښت لپاره پر راټولو شوو معترضینو د پاکستاني پوځ ډزو کې د ماشومانو په ګډون 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ټپیان د درملنې لپاره د پیښور روغتونونو ته لیږدول شوي دي. یاد معترضین د پوځي مرکز مخې ته راغونډ شوي وو. وسلوالو او پوځ پر ضد شعارونه ورکول. رسنیو کې خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې کله پوځیان پر لارون کوونکو مخامخ ډزې پیل کوي نو لارون کوونکي هم پر پوځیانو د تیږ ګزارونه پیل کوي. د پی ټی ایم یو مشر حنیف پښتین بیکلي په تیرا کې نن د یوې بلې بابړې او د یو بل خړ کمر تاریخ تکرار شو. د تیرا میدان لارباغ بریګیډ مخې ته پر سولیز لارون کوونکو مخامخ ناکره ډزې شوي چې 8 تنه ملکیان شهیدان شوي او لسګونه نور زخمیان دي. دا د ریاست له جوړېدو تر نن هر وخت دوی بې ګناه او سولیز پښتنو احتجاجونو ته هم د ټوپک په ژبه ځواب ویلی دی. په ټوله دنیا کې ولسونه احتجاج د خپلو غوښتنو د منلو لپاره کوي، خو په پاکستان کې احتجاج کوونکي هم په مرمیو ولي. یوه خبره ډیره واضح کوي چې د ریاست د پښتنو نه دی بلکې د ریاست د پښتنو په خاوره غصب شوی. پښتانه غلامان شوي او دوی استعمارګر دي. د پښتونخوا یو شمېر فعالانو بیا ایالتي حکومت ته د پیغور په ډول ویلي چې له پوځیانو څخه د خپل ولس پوښتنه نشي کولی، خو خلکو ته بیا ځانونه انقلابیان او د پوځ ضد ښکاره کوي. د دوی په وینا چې پښتون وژنه کې د تحریک انصاف ګوند حکومت او پوځیان په ګډه شریک دي او د پښتون وینه یو ته هم ارزښت نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.